السلام علیکم ګران دوستانو. د نن ورځې موضوع مو ده د ښځو حقوق پر مړونو باندې د اسلام له نظره. مخکې له دې چې دا مسایلو ته ولاړ سو چې ښځې کم حقوق پر مړونو باندې لري، اول به دا ووایو چې اسلام اولین دین دی چې د نارینه او د ښځې حقوق یو پر بل باندې په نکاح کې ډېر ښه تشریح کړي دي. یعنې په اسلام کې ډېر محرم ترینه موضوعات چې یعنې په هغه باندې په ډېرو ټولنو کې خلک شرمیږي، هغه هم اسلام تشریح کړي دي و میرمنو ته. د واده هدف په اسلام کې د اقتصادي، اجتماعي، مینې، ارزښت او جنسي ضرورتونو په خاطر ټاکل سوی دی چې خلک د دا ضرورتونو په خاطر باید واده وکړي، او جنسي رابطه یو ضرورت بلل سوی دی په اسلام کې، او دا ضرورت وایي تاسو د نکاح په توسط رفع کړئ، نه د زناو په توسط. وایي واده باید په علني ډول یې پټ نه وي. دا یو حق دی چې ښځه پر میړه لري. راځو یو عالم د دین ویلی دی چې البته دا په حدیثونو کې هم راغلی دي، خو دا راټول سوي دي او تاسو ته یې دلته زه په لنډ ټکي وایم. دا اړوند ما ډېره مطالعه کړې ده. یو موضوع وایي د نکاح مراسمو کې باید وایي ښځې 10 حقوق چې دي ډېر مهم دي. یو د نکاح مراسمو کې باید یو مهماني جوړه سي تر څو خپلوان راسي او دا د نکاح څخه خبر سي او خلک دغه سي دا ښځه یو ډول سکون ته رسیږي چې دا د مهمانۍ یا هم د خلکو د خبرېدو وروسته نکاح کوي. دوهم د ښځې مقابل کې ښه رفتار غوره کړي. نارینو ته وایي تنها ښه رفتار نه بلکې د ښځې د غلط رفتار او غصو مقابل کې تحمل ولري. ښځې عموما په میاشت کې یو ځل د حیض مریضي ته رسیږي. په حیض کې د دوی څخه وینه ځي. د ښځو عموما وینه په بدن کې نسبت نارینو ته کمه وي او ښځه اولاد زیږوي. ښځې عموما د هورمونو د نګاه څخه د موډ مشکل لري، طبیعت یې اوري. د ښځو یعنې د موډ سوینګز لري، د طبیعت اوښتلو مشکل لري. دغه مشکل چې ښځې لري چې بدخلقي کوي، وایي دغه به ته تحمل کوې. دریم د میرمنې سره خوش طبیعته اوسئ، دوستانه فضا منځ کې راولي. څلورم وایي دوستانه فضا باید مناسبه وي، داسې نه وي چې ستا هیبت په کور کې ستا قدر و عزت کم سي. وایي میړه باید په کور کې دروند وي، ښه مذاقي واوسېږه، ښه دوستانه واوسېږه، لیکن خپل هغه هیبت و دروندوالی د منځه مه بیایه. وایي په غیرت کې اعتدال حاصل کړي. بعضې مړونه یې خپل پر میرمنو باندې ډېر غیرت کوي، هلته مه ځه، دلته مه ځه، دا کار مه کوه، کار مه کوه. دغه کار ښځه د میړه څخه ناراضه کوي او د کور څخه فرار ته حتی تشویقوي. نو وایي تاسو اعتدال برقرار کړئ. شپږم د ژوند مصارفو کې سختګیري مه کوئ. په عین حال کې باید احترامانه سلوک وکړي او اسراف ونه کړي. وایي د کورنۍ سره غذا وخورئ، د کورنۍ بغیر ښه غذاګانې مه خورئ، چې دا مشکل اوس اکثره ځوانان لري. میرمن یې په کور کې بانجان خوري، بینډۍ خوري، دی په د باندې د انډیوالانو سره ولاړ سي، پایې کشي کوي، بیا دغه کوي، څه ورته وایي، لوکس خوراکونه خوري. میرمنې ته اسلام تدریس کړي. په ډېرو ټولنو کې په ښځو باندې تعلیم نه کېږي، نو تاسو کوشش وکړئ ښځې ته تعلیم ورکړئ، اسلام ورزده کړئ. اتمه موضوع د میرمنو ترمنځ عدالت ولري. که چې تاسو 2 یا 3 یا 4 میرمنې لرئ، عدالت یې په منځ کې مراعات کړئ. نهم د نافرمانۍ په صورت کې صبورانه رفتار وکړئ، پوه یې کړئ د فرمان منلو په ګټو. لسم جنسي رابطه کې د دواړو خواو خوند مد نظر ونیسئ. بعضې نارینه چې د زودینزالي ناجوړي لري یا هم بې پرې وایي خپل خوند اخلي، د ښځو په کیسه کې نه باید د ښځو خوند ته هم توجه وسي. بل عالم ویلی دي یو نارینه باید د ښځې مالي وضعیت او ظاهري حالت ته توجه وکړي او ښه والي ته یې هڅه وکړي. یعنې یو ښځه چې ستاسو وله ته باید کوشش وکړي هغې ته ښه کالي، ښه لباس، ښه زر، ښه شیان ور برابر کړي. داسې نه چې دی په کیسه کې نه. دوهم د کورنۍ مسایلو کې مشوره ورسره وکړي. دریم د کور مسایل کې د هغې ازادۍ مه اخلي. څلورم داسې واک ورکړئ چې پر تا غالبه نه سي چې ته خپل واک په کورنۍ کې د لاسه ورکړې. د میرمنو خپلوانو سره ښه رابطه ولرئ. بله ښځه خپل تر میرمنې غوره مه ګڼئ. وایي په دې خاطر چې د ښځې غرور ماتېږي او د کورنۍ نظم خرابوي. نارینه کور کې لکه په بدن کې زړه داسې دی، یو زړه نسي کولی 2 انسانان ژوندي وساتي. نو وایي خپل د میرمنې د مخه د بلې میرمنې سره عمیقه مینه مه ښکاره کوئ. یعنې که تاسو 2 میرمنې لرئ، د یوې مخ ته د بلې سره عمیقه مینه مه ښکاره کوئ.
بل عالم وایي هغه څوک چې له کورنۍ فراري سوی وي داسې مثال لري لکه یو کس چې لمونځ او روژه یې نه قبلیږي. وایي تر څو چې د خپل کورنۍ سره بیرته پخلا نه سي او یو چوکاټ ته راونه رسېږي د روژه او لمونځ نه قبلیږي. د کورنۍ څخه یې مه تښتئ، د کورنۍ په منځ کې ژوند وکړئ. کورنۍ په منځ کې ژوند کول، ښه د خپلوانو روابط ساتل دا سنت طریقه ده چې تاسو یې باید وکړئ. وایي هغه څوک چې د کورنۍ له مسؤلیتونو فرار کوي، خپل د میرمنې مسؤلیت نه اخلي، خپل د اولادو مسؤلیت نه اخلي، وایي هغه داسې یو مثال لري لکه یو فراري کس چې د کورنۍ سوي، که څه هم دی د کورنۍ په منځ کې د ده لمونځ روژه وایي نه قبلیږي، ځکه چې ته د مسؤلیتو څخه فرار کوې. زه د دغه شیانو قرباني سولم. زه په دویمه نکاح کې د دغه شیانو قرباني سولم. زما د دویم نکاح خاوند نه ماته کوم توجه درلودل، نه زما کیسه کې و چې زه څه کوم څه نه کوم. فقط دا ورته مهم و چې ولا زه داسې کورنۍ یم نکاح یم په پټه کړې وه، زه نکاح باندې څوک نسم خبرولی، داسې ټول شیان یې دروغ و. اخر خبره پر جدایي ودرېده. نو د دې دپاره چې خپل میرمنې د ځان سره وساتئ، دا مسایل مد نظر ونیسئ. بل عالم وایي یو نارینه او ښځې په تنهایي ناقصې دي. دوی یو بل ته محتاج دي تر څو نکاح وکړي او خپل ژوند منظم کړي. دوهم یې ویل چې وایي نارینه د ښځې ټول مالي مسایلو مسؤل دی او ښځه د دې مسؤله ده چې نارینه کوم وخت جنسي رابطه وغواړي هغه ورکړي. بل عالم وایي اسلام وایي نکاح کې جنسي رابطه ثواب لري. دوهم د نکاح وروسته د زه کلمه د منځه ځي، هغه منځته راځي او کله چې اولادونه منځته راغله نو هغوی منځته راځي. وایي ته نارینه دا په یاد ولره چې زه مه کوه، ته او تاسو کوئ. د یو ټولنې خلک وروڼه دي، وایي د یو دین خلک سره وروڼه دي، د یوه کورنۍ غړي داسې دي لکه د بدن اعضا. یو د بل سره مینه وکړئ او د کورنۍ په ټینګښت باندې کار وکړئ. کورنۍ ډېر یو مهم څه دي په اسلام کې هم او اوس په ټولنه کې هم روانشناسي ثابته کړې ده چې کورنۍ ته انسانان ډېر ضرورت لري. بل عالم وایي تاسو نارینه په کور کې کوشش وکړئ 3 شیان وساتئ. یو خپل هیبت وساتئ. د نارینه هیبت ښځې ته دا دی چې هغه خپل احترام وساتي په کور کې، خپل پر وعدو ودرېږي. داسې نه چې وعدې په نکاح کې ورکړي بیا یې اماده کوي، نه بیا هغه څه کېږي ستا احترام د منځه ځي او حتی په جدایي باندې تمامیږي. وایي که نارینه خپل هیبت ونه ساتي نو د ښځې زړه کې سپکېږي او د کور واک ځینې اخلي، کورنۍ نظام له منځه ځي. وایي ښځې د کورنۍ مدیرانې نسي کېدلی، دا ظلم دی. ښځه د کور مه مدیره کوئ، مسؤلیت یې ته واخله. دا ډېر یو غټ مسؤلیت دی چې ښځه یې باید ونه لري. دوهم وایي تکریم. نارینه باید ښځې په احترام ورته وګوري او په غټه سترګه ورته وګوري. وایي ښځه چې خپل د ځان درناوي وګوري ستا درناوی کوي او نظام د کور جوړیږي. بل اشتغال. وایي ښځه مصروفه وساتئ تر څو خپل په ژوند کې، خپل په چار اطرافو کې خپل د خپلوانو سره خوشحاله او مصروفه ژوند ولري. که ښځې مصروفیت ته لاس ورکړي په دې پوه سه چې تا ته یې پام کېږي او ستا ژوند به هم ورسره خرابېږي. دا هغه حقوق وه چې ښځه یې پر میړه باندې لري او میړه یې باید مراعات کړي.